زمن په امت کې سمیہ رضی الله عنها چې ابن حجر غیر ډیر علماء دا روایت ذکر کړی دی چې دا په اسلام کې اولنۍ شهیده ده. دې باره کې راغلی دي چې دی او د خاون یاسر او د زوی عمار دیو په نبی صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړ. وې دي د مکی مشرکین او ابو جهل دلبا دا عمار او د پلار یاسر او دا سمیہ رضی الله عنها په دې ګرمۍ کې به راوي سره په دې ګرم شګو باندې به کېنولې او عذابونه به ولور کول. او سمیہ رضی الله عنها چې وا د عمر نه ډیره زیاته وا بډای وا دا بدن ډیر کمزوري و لیکن په دې عذابونه به صبر کو د دې دین نه بنا وختره. وای انا ته چې دا د دې امت فرعون دی یو ظالم انسانو. وای دې سمیہ رضی الله عنها دا یو په یو اوخ پسې وتړل او بل په بل اوخ پسې وتړل او په نيزه کې په شرمګاه باندې واله او سمیہ رضی الله عنها شهیده کړه. نبی صلی الله علیه وسلم با دې ته ویلي چې کله به دا سمیہ رضی الله عنها د خاون یاسر او د غرنګ عمار دا به په سرو شګو باندې کېنولیو. نبی صلی الله علیه وسلم به ورته ویلي چې صبرن آل یاسر، اے د یاسر آل تاسو صبر کوئ، هغه وعده او تاسو زه چې کوم نه غوړه جنت دی. زمورون موږ د دې دنیا د پاره نیو پیدا، موږ تاسو زه د پاره پیدا یو، موږ تاسو د آخرت د پاره پیدا یو. دنیا کې څه د پاره پیدا یو؟ د عمل لپاره چې د خپل آخرت ځان له ودان کو، د خپل آخرت ځان له خکو، آخرت ځان له آباد کو.